څنګه کولای شو یو غوره کاروبار پیل کړو؟ دا چې هر څه یو خاص سیستم، اساسات او اصولو ته اړتیا لري، همدارنګه اړ یو د غوره سوداګر جوړېدو لپاره لاندې ټکي اصول او اساسات په ځان کې تر روزلو وروسته عملاً پلي کړو. د قوي ارادې درلودل د سوداګرۍ او کاروبار نړۍ ته ننوتل او پکې مخ په وړاندې تلل له ګڼ شمېر ستونزو او خنډونو سره مل مزل دی. که چیرې غواړئ سوداګرۍ نړۍ ته دننه شئ، نو اړ یاست خپل ټول ځواک راټول او د ستونزو پر وړاندې ترې ګټه پورته کړئ. یو بریالی سوداګر تل د قوي ارادې درلودونکی وي. قوي اراده یعنی کله چې ټوله نړۍ ستاسو پر وړاندې خنډ شي او تاسو ته د ماتې او تسلیمېدلو خبرې کوي، خو تاسو خپل مزل او ګامونه له پخوا هم ځواکمن او ګړندي کړئ. د پراخې حوصلې درلودل. د یو بریالي سوداګر جوړېدو لپاره اړ یاست د ټنبلۍ او آرام ژوند څخه لاس واخلئ. اړ یاست د خپلو کاروباري موخو ترلاسه کولو په موخه هره ورځ په ساعتونو کار وکړئ. اړ یاست د ګڼ شمېر ننګونو لپاره پوره چمتووالی ولرئ او د خپلې بریا او کاروبار لپاره مو اوسنۍ آرامتیا او سهولتونه قرباني کړئ. خطرونه ومنئ. د معمول سره سم هر څوک کوښښ کوي له ستونزو او خطرونو لرې اوسي، خو د یو بریالي سوداګر جوړېدو لپاره اړ یاست ګڼ شمېر خطرونو ته غاړه کېږدئ. په یاد ولرئ خطرونه او ستونزې تل نوي فرصتونه زیږوي. له علمي اړخه هم د اقتصاد په علم کې یو اصل دا بیانوي چې د ډیر خطر منل ډیره ګټه هم راوړي، خو تر ټولو اړینه دا چې هڅه وکړئ پر دې ځان پوه او مطمئن کړئ کوم کار ته چې تاسو د خطر منلو هوډ کړی، آیا دا په رښتیا هم تاسو لپاره او ستاسو بریا لپاره خورا اړین دی او که نه. په ځان د باور درلودل. که چیرې تاسو خپله په ځان باور نه لرئ، نو له بل چا به څه تمه لرئ؟ د یو بریالي سوداګر جوړېدو لپاره اړ یاست ځان په دې پوره مطمئن کړئ چې تاسو د غوره کارونو کولو تر ټولو ښه وړتیا لرئ او دا چې کولی شئ هر څه تر بل هر چا ښه مدیریت، کنټرول او ترسره کړئ. ستاسو باور پر خپل ځان ستاسو د غوره والي او ځواکمنتیا ریښتینې هنداره ده او ستاسو بریا تضمینوي. په یاد ولرئ خلک تل د هغو رهبرانو پلوي کوي کوم چې تل پر خپل ځان باوري او غښتلي ښکاري. ویره مو ورکه کړئ. ویره د ګڼ شمېر فعالیتونو د درېدلو او ختمولو پیلامه ده. یو بریالی سوداګر تل په اړینو او جدي تصمیم نیولو کې د چټکې تصمیم نیونې ځواکمنتیا لري او نه غواړي د خپلې ویرې له مخې فرصتونه له لاسه ورکړي. د غوره کاروباري شریکانو ټاکل. بریالی سوداګر هیڅکله هم په یوازې ځان نه دی بریالی شوی، بلکې د بریالي سوداګر تر شا تل یو بریالی کاروباري ټیم شته. هڅه وکړئ د کاروباري ټیم غړي مو داسې کسان وي چې ستاسو لپاره د قدر وړ او تاسو سره د ګڼ شمېر مشترکو موخو، خاصیتونو او عادتونو درلودونکي وي. د یوې علمي او څېړنیزې سروې له مخې هغه سوداګر چې حد اقل د یو کاروباري شریک درلودونکی وي د هغه سوداګر په پرتله چې په یوازې یې کاروبار پیل کړی 28.5% بریالی دی. عملاً لاس په کار شئ. په دوبۍ کې میشت ځوان امریکایي بیلیونر سوداګر د څنګه کولای شو بریالی سوداګر شو پوښتنې ته په ځواب کې داسې وایي: عملاً لاس په کار شئ. عملاً لاس په کار شئ او بس یوازې عملاً لاس په کار شئ. د راتلونکي تخمینی بریا او ماتې په هکله پلان جوړونه، د مالی بودیجې په هکله فکر کول او اوږدمهاله کاروباري لیدنې کول څه ستونزمنه خبره نه ده. هغه څه چې اړین دي یوازې عملاً لاس په کار کېدل او د پلان د لومړنۍ مرحلې پلي کول دي. اړیکې د انسان په ژوند کې تر ټولو اړینې دي. ښه ملګري درلودل تل ستاسو د بریالۍ او روښانه راتلونکي وړاندوینه کوي. د بریالي سوداګر جوړېدو لپاره اړ یاست تل اړیکې جوړي، کنټرول او وپالئ. بریالي کاروباریان تل تر هر څه زیات اړیکو ته ارزښت ورکوي. د سوداګرو، پیرودونکو، پلورونکو او ګڼ شمېر نورو مسلکي او غیر مسلکي کسانو سره اړیکې درلودل او جوړول د کاروبار په پراختیا کې بنسټیز رول لوبوي او د یو بریالي سوداګر جوړېدلو لپاره لار هواروي. ورزش کول. کله چې د خپل ځان خیال نشئ ساته، نو څنګه شونی د دومره لوی کاروبار کنټرول او وچلوئ؟ بریالی سوداګر تل د کاروباري ژوند ترڅنګ خپل ځان او صحت ته ارزښت ورکوي. هڅه وکړئ د کاروباري او مسلکي ژوند او بوختیاو ترڅنګ ورزش کول، د ملګرو سره وخت تیرول، ټلویزیوني ډرامې کتل او خپلې کورنۍ ته وخت ورکول مو د ورځنیو چارو برخه وګرځوئ. زده کړې وکړئ. دا چې کاروبار کول او بریالی سوداګر جوړېدل تر ډیره بریده په کومې خاصې رشتې پورې تړاو نه لري او دا چې ډیری کسان د پوهنتون نه لوستلو او بزنس اړوند زده کړو د نشتون سره بیا هم بریالی کاروبار لري، خو د مسلکي او بزنس اړوند زده کړو شتون ستاسو بریا چټکه
تضمیني او په کاروبار کې مو د ماتې بیلانس راټیټوي. نو په دې توګه که چیرې غواړئ یو غوره او مسلکي سوداګر شئ، ښه به دا وي تر څو د بزنس اړوند زده کړې ترلاسه کړئ. د MBA او BBA او یا هم بزنس او اړوند پوهنځي لوستل، د بزنس اړوند علمي کنفرانسونو، سیمینارونو او ورکشاپونو کې ګډون کول، د بزنس اړوند ګڼ شمېر کتابونه او لیکنو لوستل، په لنډمهاله او یا هم اوږدمهاله کاري زده کړو یا انټرنشپس کې ګډون کول، د یو مسلکي او په کار پوه لارښود درلودل، غږیزو کتابونو ته غوږ نیول، دې او دې ته ورته نورې داسې کړنې چې وکولی شي ستاسو کاروباري پوهه لوړه کړي، ستاسو په بریا کې مرکزي رول لوبوي. د پیسو سپمول، دا چې اوس مو د کاروبار پیلول او بریالي سوداګر جوړېدلو هوډ کړی، اړ یاست د کاروباري پلانونو او ستراتیژیانو ورهاخوا د پیسو د سپما او مدیریت په هکله هم سوچ وکړئ، تر څو د کاروبار پیل کولو پر مهال د مالی پلوه ونه ګوښل شئ. د شخصي مهارتونو لوړول، بریالی سوداګر تل د نویو څیزونو د زده کړې په هکله فکر کوي. هڅه وکړئ د اړیکو ټینګولو، خلکو ته د خبرو کولو، لیکلو، نوې ژبې زده کولو، نوې ټکنالوژۍ کارولو، رهبریت او مدیریت فن زده کولو او نورو ګڼ شمېر مهارتونو ترلاسه کولو ودې او لا ښه والي هڅې مو دوامداره وساتئ. څنګه کولی شو خپلې پیسې مدیریت کړو؟ دا چې د کاروبار پیلولو لپاره اړ د مالی اړخه ځان ځواکمن کړو، نو اړ سر له اوسه د پیسو سپما په هکله غور وکړو. کاروباري نړۍ کې د پلان جوړونې، ښې کاروباري نظریې او داسې نور ورته کړنو ترڅنګ د پیسو بودیجې شتون یو له اړینو لومړیتوبونو څخه دی. دا چې څنګه کولی شو پیسې وسپموو او بیا څنګه کولی شو د سپمول شویو پیسو څخه په سمه توګه ګټه پورته کړو، یو هر اړخیزه علمي او عملي ستراتیژي او مدیریت ته اړتیا لري. د شتمن توب او پیسو لاسته راوړلو لپاره د هڅې ترڅنګ جدي تصمیم نیول، هیلهمندي، د معلومې موخې ټاکل، ټینګ هوډ او عملي بڼه ورکول بنسټیز ټکي دي. ډیر کله د پیسو سپمول او د هغوی په سمه توګه سره مدیریت کول خورا ستونزمن کار وي. د یو منظم او علمي مالی پلان د نشتون له کبله ډیری وګړي او بیا په خاص ډول سره بډایان د لویو مالي تاوانونو او ماتو سره مخ کیږي. د یوې بریالۍ سپما لپاره اړ لاندینی ټکي په پام کې ونیسو. ګټې او لګښتونه مو کنټرول کړئ. خپل ټول لګښتونه او ګټې یعنی عواید مو وټاکئ. لومړی قدم د دې لپاره چې پوه شو څنګه کولی شو خپله پانګه وسپموو دا ده چې پوه شو څومره لګښت کوو او څومره ګټه عواید لاسته راوړو. که مو لګښتونه له عوایدو څخه زیات شول، نو ژر تر ژره مو لګښتونه کنټرول کړئ او یا مو د عوایدو د زیاتوالي لپاره نورې لارې ولټوئ. خو که چیرې مو لګښتونه له عوایدو څخه کم وي، تاسې بریالي یاست. ښه به دا وي چې ځان ته جایزه ورکړئ. د عوایدو د زیاتوالي هڅې وکړئ. د عوایدو یعنی د ګټو د زیاتوالي لپاره هیڅکله هم په یوه زیرمه بسنه مه کوئ. ښه به دا وي چې د نویو لارو چارو په لټه کې شئ. د دې پر ځای چې لګښتونه مو راټیټ کړئ، هڅه وکړئ د عوایدو پر زیاتوالي مو غور وکړئ. د راتلونکو احتمالي ګواښونو لپاره مو بودیجه پرانیزئ. ډیر کله داسې پیښیږي چې دنده مو له لاسه وځي او یا هم په کار او سوداګرۍ کې د مالي اړخه زیانمن کیږو. خو که چیرې موږ د احتمالي ګواښونو بودیجه ولرو، نو په اړین وخت کې به د مرستندوی زیرمې په ډول ترې ګټه پورته کړو. د سبا په اړه فکر وکړئ. کله چې مو 2 افغانۍ ولرلې، هڅه وکړئ له 6 افغانیو څخه 1 افغانۍ د راتلونکو ورځو لپاره وساتئ. بودیجه او مالی موخې وټاکئ. دغه موخې کیدای شي لنډمهاله او یا هم اوږدمهاله وي. لنډمهاله موخې لکه هره میاشت په موټر یا کور باندې له حده زیات لګښتونو مخه نیول. اوږدمهاله موخې لکه د کور، ځمکې او یا نوې پانګې اچونې لپاره سپما کول او یا هم تر ټاکلې مودې د ټاکلې پانګې جوړول. د اړینو او بېځایه لګښتونو ترمنځ توپیر پیدا کړئ. د بېځایه لګښتونو مخه ونیسئ. اړین توکي مو په مصرفي بودیجه کې وټاکئ او له پاتې نورو څخه د تفریح او سپما په موخه ګټه پورته کړئ. بازار ته تللو کې کمې پیسې واخلئ. بازار ته تللو کې هیڅکله هم زیاتې پیسې مه اخلئ، تر څو د بېځایه لګښتونو مخه ونیسئ. ورځني لګښتونه مو ولیکئ. ښه به دا وي چې د بودیجې جوړولو لومړۍ ورځو کې مو د ورځني لګښتونو لیست ولیکئ، تر څو وکولی شئ د بېځایه توکو د رانیولو مخنیوی وکړئ. هڅه وکړئ خپل ځان ته تنخواه وټاکئ. که چیرې د کاروبار خاوند یاست او یا هم کم تر کم عواید لرئ، نو ځان لپاره د میاشتني یا هم ورځني عوایدو سره سم تنخواه وټاکئ. هیڅکله هم پور مه اخلئ. هڅه وکړئ له پور اخیستلو او پور ورکولو څخه ډډه وکړئ. که چیرته مو د ډېرې اړتیا له مخې پور واخیست، نو د پیسو په لاسته راوړلو سره هڅه وکړئ خپل پورونه ادا کړئ.
له ټکنالوژۍ ګټه پورته کړئ. که چیرې د مایکروسافت او یا هم نورو ګڼ شمېر مالي لګښتونو پروګرامونو څخه ګټه پورته کړئ نو ستاسو مالي مدیریت به په خورا ښه توګه ترسره شي. لنن یې پیل کړئ. دا چې تر دې ځایه مو کتاب را سره واورید نو اړیاست اوس نه بلکې همدا اوس تر ټولو لویه پریکړه وکړئ. اړیاست ځان پر دې پوه مطمئن کړئ چې آیا د دې کتاب له اورېدو وروسته به ستاسو ذهن کې څه ګرځي او راګرځي. آیا تاسو غواړئ خپل ژوند مو بدل او د تر ټولو بریالي کاروبار درلودلو سره تر ټولو غوره سوداګر شئ؟ که مو ځواب منفي وي نو زما وړاندیز تاسو ته دا دی چې د دغه کتاب له اورېدلو تیر شئ. خو که چیرته ستاسو ځواب هو وي نو زه ډاډه یم تاسو به خپله تصمیم نیونه کې جدي یاست او د کاروبار یا بزنس پیلولو هوډ لرئ. دا چې د یو لوی کاروبار پیلولو سوچونه مو ذهن کې ګرځي راګرځي زه ډاډه یم تاسو تر ټولو غوره یاست او خدای پاک د لویو کارونو ترسره کولو لپاره پیدا کړي یاست. کاروبار او کاروباري نړۍ ته ننوتل د یو شمېر ستونزو او ننګونو ډک مزل دی. اوس مو چې د کاروبار پیلولو اراده مضبوطه ده ښه به دا وي تر څو دغه کتاب تر پایه را سره واورئ. د کتاب تر لوستلو او بیا هم اوریدلو وروسته غوره ګڼم عملا لاس په کار شئ او د تر ټولو لومړي قدم د پیلولو لپاره ځان آماده کړئ. ډیری کسان ښایي د بزنس اړوند په پوره معنا پوه او مسلکي وي. ښایي ډیری کسان کلونه او کلونه یوازې پر پلان او ستراتیژۍ جوړونه تیر کړي خو د عملا لاس په کار کیدلو لپاره یې کله هم اراده نه وي. زه په پوره ډاډ سره ویلی شم دا ډول کسان په ژوند کې هیڅ نشي کولی او یوازې ځان ته پر دوکه ورکولو بوخت دي. هیڅکله هم د لومړي قدم د ترسره کولو ویره مه لره. که چیرې د کاروبار پیلولو هوډ لري نو په یوازې ستا اراده د ښکارندویي کوي چې ته د لویو کارونو د ترسره کولو ځواک لري. پر ځان رحم وکړه او د هغه ځواک څخه چې لوی رب تاسو ته بخلی د ځان ټولنې هیواد او انسانیت لپاره ترې مثبته ګټه پورته کړئ. همدا نن نه بلکې همدا اوس لاس په کار شئ. کوم څه مو چې په ذهن کې ګرځي راګرځي همدا اوس یې د ترسره کولو اراده نه بلکې عملا پیل کړئ او وروسته به د بریا جادو خپل ځان ښکاره کړي. بس یوازې لاس په کار شئ او د خپل ځان لپاره تر ټولو لومړی او ستونزمن قدم پیل کړئ. د کاروبار پیل لپاره عمومي چک لیست. هر کاروباري که هغه لوی یا کوچنی وي لنډمهاله یا اوږدمهاله موخو درلودونکی وي د پیل څخه د مخه یو شمېر اساساتو پلانونو او برنامو ته اړتیا لري چې پر مټ یې کولی شو یو بریالی کاروبار پیل او خپله بریا تضمین کړو. د هر کار د پیل د یو شمېر ستونزو او ننګونو سره مل وي خو د یو منظمې او مخکې تر مخکې پلان شوي نقشې له مخې کولی شو ستونزې او ننګونې پر فرصتونو بدلې کړو او د احتمالي پیښیدونکو خطراتو مخه ونیسو. په همدې موخه موږ هم د یو بریالي کاروبار ترسره کولو لپاره د کاروبار پیل په څو پړاوونو کې د عمومي چک لیست په توګه په جلا جلا ډول ترتیب او پلی کوو. پړاوونه کړنې ټیک مارک. لومړی پړاو د کاروباري انګیزې یا نظریې ټاکل. دویم پړاو د کاروباري پلان لیکل. درېیم پړاو د کاروبار جوړښت ټاکل. څلورم پړاو د کاروباري شریک ټاکل. پنځم پړاو د کاروبار فزیکي شتون لپاره د کاروبار ځای ټاکل. شپږم پړاو د کاروبار لپاره نوم او لوګو ټاکل. اووم پړاو د کاروبار لپاره د دولتي جواز اخیستل. اتم پړاو د کاروبار پیل لپاره د حسابدارۍ سیستم جوړ کړئ. نهم پړاو د بازار کره څیړنه وکړئ. لسم پړاو خپل کاروباري سیالان مو وټاکئ. یولسم پړاو بازار موندنه پیل کړئ. دولسم پړاو پلورل پیل کړئ. دیارلسم پړاو د بیاکتنې او کنټرول کول. څوارلسم پړاو د کاروباري پلان مطابق مخ په وړاندې تلل. پنځلسم پړاو د ستراتیژیک کاروباري پلان جوړول او پلي کول. شپاړسم پړاو نه ستړي کیدونکي هلې ځلې کول. لومړی پړاو د کاروباري انګیزې یا نظریې ټاکل. د یو بریالي کاروباري په توګه ستاسو لومړی حرکت د کاروباري نظریې له راپیدا کېدو څخه پیلیږي. ښایي تاسې ګڼ شمېر کاروباري نظریې تولید کړئ او د هغوی په منځ کې یو یا دوه تاسو ته تر ټولو ارزښت لرونکي اوسي. خو د یو بریالي کاروباري په توګه ستاسو پوهېدل په دې اړین دي چې هره کاروباري انګیزه په خپل ځای د ارزښت درلودونکي ده او باید چې هیڅ کاروباري انګیزه کمه ونه ګڼل شي. د یو بریالي کاروباري په توګه دا هم باید له پامه ونه غورځول شي چې د کاروباري انګیزې ټاکل ستاسو په کاروبار کې د ماتې او بریا په هکله تصمیم نیول دي. نو باید هڅه وشي د کاروباري انګیزې په ټاکلو کې له پوره غور، دقت او ځیرکتیا څخه کار واخیستل شي. د یو بریالي او ګټور کاروبار د رامنځته کولو لپاره د کاروباري انګیزې شتون یو له بنسټیزو او لومړنیو مرحلو څخه ده چې نشتون یې د کاروبار پیل ناشونی کوي. د ټولو کاروباریانو او نوښتګرو کیسه له دغې جملې څخه پیلېږي: زه کاروباري انګیزه لرم.
کاروباري انګیزه او نوښت د مفهوم او معنا له مخې تر ټولو نږدې او ټینګې اړیکې لري او دا چې تر اوسه هیڅ کوم فیلسوف د نوښت په هکله کوم جامع او سټنډرډ تعریف نه دی وړاندې کړی شاید ونه شو کولی کاروباري انګیزه هم په دقیقه توګه تعریف کړو خو د یو ساده تعریف له مخې کولی شو ووایو چې کاروباري انګیزه یا بزنس آیډیا هغه مفهوم دی چې کولی شي مالي ګټې رامنځته کړي په حقیقت کې کاروباري انګیزه هغه توکي یا ګوډس او چوپړتیاوې یا سرویسز وړاندې کوي چې خلک تیار دي تر څو د هغوی رامنځته کولو لپاره پانګونه وکړي کاروباري انګیزه هغه لامل او دلیل دی چې تاسې د یو فعالیت ترسره کولو ته اړ کوي او د کاروبار موخه چې ګټه کول دي د هغې د لاسته راوړلو لپاره مو په حرکت راولي د کاروباري انګیزې د ټاکلو لپاره باید هڅه وکړئ داسې کاروباري انګیزه وټاکو چې د لاندینیو خصوصیاتو درلودونکې وي لومړی د ستونزو د حل یا له منځه وړلو لپاره وي هر کاروباري انګیزه چې د یوې ستونزې د حل یا له منځه وړلو لپاره جوړه شوې وي معمولاً تر نورو کاروباري انګیزو ډیره غښتلې او ځواکمنه وي غوره به وي چې د کاروباري انګیزې د لټون په موخه لومړی په ټولنه او شاوخوا کې ستونزې په ګوته او وروسته د ستونزو لپاره د حل مناسبې لارې چارې ولټوو چې همدا د حل لارو ته کاروباري انګیزه ویلی شو د یو چینایي متل له مخې چې وایي ستا ستونزې زما بزنس دی هر څومره چې یوه ټولنه کې ستونزې زیاتې وي هومره به د کاروبار لپاره فرصتونه او کاروباري انګیزې زیاتې وي هره ستونزه یوه کاروباري انګیزه ده هغه څه چې اړین دي یوازې پرې غور کول او ورته د مناسبې حل لارې پیدا کول دي نوښت لرونکي او نوي وي یوه ښه او بریالۍ کاروباري انګیزه باید نوې او نوښت لرونکي وي ځکه چې نوښت او بیلوالی د هر کاروبار اړین توکي دي هغه کاروبارونه چې په بازار او ټولنه کې د شته کاروبارونو څخه بیل او د نوښت لرونکي وي تل د نورو کاروبارونو په توپیر ډیر بریالي او د پرمختګ لرونکي وي غوره نوښت هغه دی چې وکولی شي د زیاتو پیرودونکو پام ځان ته واړوي او د پیرودونکو د ګټو ترڅنګ د ټیټې بیې کم مصرف او لوړ کیفیت درلودونکي وي د اوږدمهاله ودې پایښت او ګټې وړتیا ولري یوه کاروباري انګیزه په حقیقت کې د یو کاروبار پیل دی که غواړئ او په دې فکر کې یاست چې کاروبار مو د اوږد مهال لپاره وي نو اړ یاست دا خصوصیت مو په کاروباري انګیزه کې ولټوئ باید وګورئ کومه کاروباري انګیزه چې ستاسو سره ده د کومې ستونزې د حل لپاره ده او کوم خدمات یا محصولات چې ستاسو د کاروباري انګیزې په پایله کې منځته راځي د څومره مودې لپاره ورته اړتیا پې کیږي د کاروباري انګیزې وده او پالنه یوه کاروباري انګیزه په پایله کې یو پانګوال ته ورکول کیږي او یا هم شاید خپله د انګیزې څښتن پرې پانګونه پیل کړي نو پر دې بنیاد د خپلې انګیزې په وده او پالنه کې هغه ټکي چې اړین دي او ستاسو د انګیزې ژوند تضمینوي باید په پوره ډول سره په پام کې ونیول شي په حقیقت کې دا هغه ټکي دي چې د یو کاروباري انګیزې په پیل کې باید په پام کې ونیول شي دغه ټکي په دریو جلا برخو کې روښانه کوو پیرودونکي د یو بریالي کاروبار کلي د پیرودونکو په رضامندۍ کې ده پیرودونکي د هغو توکو او چوپړتیاو لپاره مصرف کوي چې وکولی شي د دوی ستونزې او اړتیاوې پوره او یا هم په چارو کې ورته اسانتیاوې رامنځته کړي تاسو باید معلومه کړئ چې ستاسې کاروباري انګیزه کوم ډول اسانتیاوې د پیرودونکو لپاره وړاندې کوي د انګیزې په ټاکلو کې د پیرودونکو پیژندل او د هغوی ټاکنه خورا اړینه ده دا ځکه چې موږ سره مرسته کوي ترڅو وکولی شو د خپلو توکو او چوپړتیاو د مصرف او بیې اندازه وټاکو د پیرودونکو په ټاکلو او پیژندګلوۍ کې باید لاندې پوښتنې ځواب کړی شي زما د تولید او چوپړتیاو لپاره د کومې اقتصادي کچې پیرودونکي شته نوموړي پیرودونکي به تر کومې کچې متحد پاتې شي خپل توکي او چوپړتیاوې به په چا باندې وپلورو کوم توکي او چوپړتیاوې به مو پیرودونکي قانع کړي بازار یوه کاروباري انګیزه هغه وخت مالي ارزښت پیدا کوي چې وکولی شي په بازار کې د پلي کېدلو وړتیا ولري د یوې بریالۍ کاروباري انګیزې بله نښه دا ده چې په بازار کې د یادې انګیزې محصول یا خدمات په کومه سلنه خپلې موخې ترلاسه کولی شي او څرنګه کولی شي خپل ځان له سیالانو څخه بیل کړي د کاروباري بریا د ترلاسه کولو لپاره اړینه د خپل بازار وټاکئ او تر ټولو اړینه دا چې په کومه کچه بازار او پیرودونکو ته د ځواب ورکولو او اړتیا پوره کولو تیاری لرئ د ګټې اخیستنې او عایداتو میکانیزم یو کاروبار باید وکولی شي د اوږدې مودې لپاره ګټور وي د یوې بریالۍ کاروباري انګیزې بله نښه د ګټې او عاید اندازه ده او تر هر څه وړاندې تر ټولو اړینه پوښتنه دا ده چې نوموړې انګیزه څنګه او پر څه ډول سره کولی شي تاسو لپاره پیسې وګټي د کاروباري نظریې په اړه هر اړخیز معلومات
لکه څنګه چې مو مخکې وویل کاروباري نظریه او د هغې ټاکل د کاروبار په بریالیتوب او ماتې کې بنسټیز رول لري او باید چې د کاروباري انګیزې یعنی نظریې په ټاکلو کې له پوره پاملرنې کار واخیستل شي. نو په همدې موخه د کاروباري نظریې ټاکل هم ځینې پړاوونه لري چې د هر پړاو له تکمیلېدو وروسته د یو کاروباري نظریې د ټاکلو چانس هم زیاتوالی مومي. ډیر کله داسې هم پیښیږي چې یو کاروباري نظریه وروسته له ټاکلو او مخکې له عملي بڼې ورکولو څخه بدلیږي او پر ځای نوې کاروباري نظریه یا بزنس آیډیا ټاکل کیږي او پلي کیږي. نو په همدې اساس موږ هم باید د کاروباري نظریې په ټاکلو کې تر وروستي پړاوه له پوره غور او پاملرنې څخه کار واخلو تر څو وکولی شو یوه نوې مناسبه او له بریاو ډکه کاروباري نظریه وټاکو او د خپل کاروبار بریا تضمین کړو. کله چې مو یو کاروباري نظریه د یوې ستونزې تر پیژندلو وروسته یا د ستونزې ته د یوې مناسبې حل لارې په توګه وټاکله نو اړ یو د یادې ستونزې په اړه هم هر اړخیز معلومات راټول او تحلیل کړو. د کاروباري نظریې د ټاکلو لپاره غوره د لاندینۍ پروسس پلی کړو. لومړی د بازار کره څیړنه، دوهم په بازار کې د ستونزو څیړل او په ګوته کول، دریم د ستونزې تحلیل او تجزیه کول، څلورم ستونزې ته د مناسبې حل لارې ټاکل، پنځم حل لاره په کاروباري نظریې بدلول، شپږم د کاروباري نظریې په اړه هر اړخیزه څیړنه، اووم د کاروباري نظریې په هکله تجدیدي نظر کول، اتم د کاروباري نظریې ټاکل، د ټاکل شوي کاروباري نظریې په هکله هر اړخیز معلومات راټولول او پر دې مطمئن کیدل چې یا د حل لاره یعنی کاروباري نظریه د نورو حل لارو په پرتله تر ټولو غوره، مناسبه او نوې او د ځانګړو خصوصیاتو درلودونکې او تر ټولو اړینه ده چې نوښت لرونکې ده. دغه ټکي زموږ د کاروباري نظریې ټاکل نور هم مطمئن کوي. د یادونې وړ ده چې د کاروباري نظریې په څیړلو کې د یادې نظریې د ماضي په هکله پوره معلومات راټول او په ځان پر دې قانع کړو چې یادې ستونزې ته تر اوسه ورته حل لاره نه وه او دا حل لاره به تر ټولو نوې او غوره حل لاره وي. د کاروباري نظریې په څیړلو، ټاکلو او په هکله یې معلومات راټولولو کې باید لاندینۍ پوښتنې په دقیقه توګه ځواب او تحلیل شي. لومړی، ستاسو کاروباري نظریه کومه ستونزه حل کولی شي؟ آیا د کاروباري نظریې داسې ستونزې په ګوته کړي چې کاروباري سیالانو یې په هکله لا غور هم نه دی کړی؟ که چیرته تاسې په ښکاره ډول نشئ ویلی چې ستاسو کاروباري نظریه به کومه ستونزه حل کړي نو باید پوه شئ چې ستاسو کاروباري نظریه نشي بریالي کیدی. آیا تاسو نه مخکې هم کوم چا دا هڅه کړې تر څو یا د ستونزه حل کړي او ولې د دوی حل لاره بریالۍ وه یا نه وه؟ دریم، ستاسو د کاروباري نظریې ځینې خاصې ګټې او ښه خصوصیات څه دي؟ شکل چې تاسې یې غواړئ رامنځته کړئ شتون درلود او که نه؟ پنځم، آیا تاسو په خپله کاروباري نظریې یا د سوټ او پیسټل تحلیلونه پلي کړي؟ آیا تاسې او ستاسې کاروباري شریکان د یادې ستونزې د حل په موخه ځانګړې علاقه، ځواک او مهارت لرئ؟ ستاسو تر ټولو ځواکمن او ښکاره کاروباري سیالان به څوک وي؟ ستاسې د کاروباري نظریې هغه غوره ټکي کوم دي چې نورو ته به ستونزمن وي تر څو کاپي کړي؟ هغه کسان چې ستاسې له کاروباري نظریې به ګټه پورته کړي کوم دي؟